یار ګریوان تلاس اچوم ورانې کړنه سمه په نره د فرعون ګریوان تلاس اچوم چې د موسی غوندې د ډېرو پیرزونو ورشم ډېرو عزتمندو مېلمنو او قربانو سلامونه او عزتونه او ډېرو ښکلو خلکو خبرې وکړې ډېر پوهان دي ښه معلومات ورسره دي او دومره بې دردۍ یې لا وکړو چې هغه وږی هم نه دی پاتې شوی چې موږ یې راوچل ولاخه دې خدای جذبه سانده لري ورونو یو دوه خبرې عمر خان بابا په لوی کې خوی شک اخو بچې دا وایي انګریز دا وایي پنجابی دا وایي هندوستانی دا وایي اسلامي مدرسې دا وایي او پښتون یې نه وایي نو زاسې ستاسو نه یو تپوس کوم اخوا تاریخ خاموشه دی پټ دی او ملکه اشور یا چې د اشور نه په پښتونخوا د عیسی علیه السلام نه 1200 کاله مخکې حمله کړې ده د هغه ورځې نه والی او نن په لوی نغري کې د ناټو د حملې پورې که هغه زړې خبرې یاد نه کړو چې سکندر او پلانې نو دا 40 کاله غمیزه خو ده که نه نو په دې غمیزه کې موږ څه چل وکړو زه خو به هم یم چې دا ما د مور چچکالي وو بل به هم د ما نیکانو تورې وال دي نو چې دا تورې وهي نو دا غاصبان زما کره سکئ یو جنګ که تاسو وایه تاریخ د چا مخ سټۍ نه پېژني من خواري کړې ده جنګ مو کړی دی وینه مو ترې کړې ده د غاصبو ما خپله هم په سوونو جنګونه یوازې زموږ د انګریز سامراج سره کېږي ورو تاسو کې څوک ما پوه کولی شي نتیجه سره وته مغول دلته حاضر پرنګی دلته حاضر بل دلته حاضر بل دلته حاضر نو زما هغه جنګ څه پیدا وکړه تاسو ما ته وایي هسې خلک وژنئ د هغې غټ سبب څه دی لکه ستر بابا غازي عمر خان چې د اولاد یې در په در باندې په ځمکو ګرځي د ده وړاندۍ بدي د ده په کور کې پیدا شوې ده زه په کور کې په انګریزانو خرڅ کړی شوی دی نه لارې کوڅې به د ده سره چل کړی زه تاسو ووایم څه خټک سیاسي سوځی شوم او بل ماندړ شو او بل دا بله شوه ما ته دا وښایي چې پښتون څوک شو یوه قبیله بله نه مني د یوې قبیلې سړی بل سړی نه مني دا خو د دې قبیلې نوم کېږي ستا هغه پښتون ویژن څه شو هسې ما یې چې د ما نیکانو چونې والي دي وښایه دا ښځه او دا میدان دا کتاب دا ریکارډ تاسو عمر خان غازي د دې ځای نه کابل ته ولې وسغلاوه ما به نه پوه کوئ یو کوچې بچې مه ناپوه هغه هلته په هغه خاوره کې ولې ښخ دی خو د هغه سره ملګرتیا د دین خلکو نه ده کړې د جندول خلکو نه ده کړې تاسو زغلولی دی خو زه یو خبره کوم موږ ټول د ډوسو خلک او بې ځایه که کور ورشته او که نشته زما نیکه افراد یې وو دا چلې کړی تاریخ دې څه وایي ولې زما نیکه به افراد یې وو نه ما ته به چرچل په دې ګوټ کې کېناستو په ټولو کې زه یو سلام افغان ولس بره نغري ته کوم چې 40 کاله د ناټو اوس ناټو له د وتو چل نه ورځي د امریکې د مشر په فیصلو پسې به نه ځایې خپل عقل خدای درکړی هغه چې د طالب سره خولې یو ځای کوي غوږ یو ځای کوي زما دپاره نه خپل پوځ ایسته غواړي اما به دا سره دندلۍ سبا بیا جوړوي او څه به ورسره ملګری او وایي په ما د سپینو تورو شړق دی په ما د سپینو تورو شړق دی او اشنا مونټي دیوال له راشي وخاندي نه
تا خو تاریخ وران کو، تا خو کلچر وران کو، تا خو هغه جغرافیه په خلکو خرڅه کړه. هغه هلکان او سړي په کور کې ناست وو، هغه زامنو پلار بابا وې لښکر راغی، هغه د منډي له سر چوت پې که مور دې ورسره نو بي پي پرې وساته. خو څه په ورغالي کې سوری وکړې، څه په نغري کې ګډوډ شي، څه مې په کوڅه کې اول ووهي، نو مغول مې مړه وپرځي، انګرېز مې مړه وپرځي، ناټو مې مړه وپرځي. لکه څه لوی پیرروخان پوه نه کړې، څه لوی خوشحال خان پوه نه کړې، څه لوی غازي امان الله پوه نه کړې، څه لوی باچا خان پوه نه کړې، څه اجمل خټک پوه نه کړې، څه ملنګ جان استادبره پوه نه کړې، لنډه به یې کودل چې رحمت شاه سایل ته پوه نه کړې. نو ما د غوسه په مزغو کې خلل ښکاري. او خو ښه خلک وو، په هغو خو یونیورسټیانې او پوهنتونونه بار چلېږي. نو تر څو پورې چې دا ځان ځاني دې نه ده پرېښودې، د یو پښتون خبرې دې نه ده کړې، خدای ګواه دی که روغه ورځ رانه ویني. خلک ګوره په کلي کې چېرته په کاله کې اور ولګي، شل کسه راغونډ چې هلکه دا ولې چا لګولی او څه یې وسول، څه چل دی ورکوړې. په تا دونه طالبګري راله مونږ یې کور سره لار کړو. تاسو چېرته توی او ځای شوي چې هلکه دا څوک او دا ولې. لس لکه لښکر لرم، څلور نیم لکه پولیس لرم، حکومتونه لرم، میډیا لرم، دا بیا همزه لال شومه. ولې؟ ما به په واقع نوم او ساتلې زه کوچی بچی یم پورې راغلم. خو او د باچا خان لوی ستر باچا خان خبره چې پښتون پیسې ته د ټینګ دی نه دی، دولت یې اورېدلی غواړم. وطن خرڅې، ایمان خرڅې، واړه خرڅې، سباون خرڅې، دا ته پښتون یې. نو ما د مور چچکالي وو. تاریخ داسې دا شی تاریخ. نو لا ولې راځئ چې دا خبره وکړو چې یو خو موږ قبیلو له لاسه ورکړو. لوی شیرشاه باچا خبره کتاب وګورو، هغه په دربار کې یو پښتون ته وې، نه قبیله، یو پښتون ملت پوره. نو روز به ستا سره څنګه شریک شمه؟ زه خو لکه د لنډې اوبه یم، څه اباسین مې ما بیرته غورځئ. زما اتل ته په یو علاقه کې اتل وی بار ورته نه وی. حالانکې عمرا خان لوی طاقت برطانیه چیلنج کول دا خو د لوی زړه او ذکر کار دی. خو موږ ورانو او وی بې ننګي څه وکړه جانانه، او د جنکو پیغور دې ما ته پرېښودنه. یعنې لنډه خبره، که تاسو د عمرا خان بابا سره ولاړ وې، نو عمرا خان کابل ته ته هغه د مرګ نه چې یو څو ګنټې کم خدایه دې ملګرو ونه دی، هغوی زه غټ غټو پټکو کور ویې وړم. زه سهار خرڅېږم، ماښام خرڅېږم، ماسخوتن خرڅېږم. څه چل وی په دې کې هغه نران چې عمرا خان یې سره خیر دی، هغه به کې بې ځایه توی شي. چې کوم ریښونه خلک دی هغه لاړو بې ځایه. ها منګه بیګا پیرډي وواله، منګه بیګا کړهی وو، پښتون دې ته نسي. نو نه یې خبر. زه په کور کې د خپلې ښځې نه، د خپل بچي نه، د خپل لور نه، خپل سي نه یې خبر. موبایل شته په سادي کې زر ته راکړه والاو موبایل شته. داسې ښځه که یو لاس همسایه ده په بله موبایل دی، الاو تاسو ته خو موبایل مالیکول یې لګېدلی. تام دا شی دی قرآن تاسو یې اونګه زه کله کله خفه کېږم، په سیکانو کې به دې پیدا کړم، خو دلته به نه پیدا کوم. د سیخ خو یو نوم دی که نه، ځان دی څونه شی په د هندوستان غوندې طاقت نه وتلو. لاړ شئ دربار شریف ته، موږ څه نه لیده، موږ نه کیسې واورئ. ځان له ژبه ده، ځان له کلتور دی، ځان له کتاب دی، ځان له قانون دی.
زما څه داسې ناست تل 2.5 کروړه خلک دي د کندهار نه والا دمغاره پورې تاسو ژبه نشي بې ژبې څاروی تا یو ننګ وکړو چې هلکه شابه ده خړی پونګه زما ژبه نه موږ له خو بیا پیسې نه راکوي نو شاهین خو لیونی دی که دی غواړي چې غواړي به څه یو څیز ورکو چې وای ناټ مایله بې رسټورانټ تقریر وکړو سبزود دستور له قانوني نقصه ولې ورنکړی شو په عدالت کې زه خو ټولې فیصلې په خپل دود دستور کړو زما مشران دا څه نه جوړ کړی و چې یو سړي ته ووایه ښه دا قرآن په سر کړه په دې پټي کې لاړ شی به ستا شی زما د دې نه ښه عدالت شی تاسو په هغه هر څه خپې کېښودې اوس نه په 100 کاله کې فیصله کېږي د غازي عمرا خان نر قانده نه جوړ شوی نه دی پوله شته نه دی پټی شته خیرات ته کېنولې ستا نیکه تورې وهلې نیکه یې تورې وهلې نو ده نه خیراتي جوړ کړه دا خو چې تاسو نران وی تاسو ورغلې چې په خدای باور کې پارسه اور لګوم دا خو زما د هیرو زما د شهزلمي اولاد دی دا خو د ده ځمکه ده دا چې تاسو کړی وی جرګه مو کړی وی ننواتې مو کړی د دې وطن رواج دی که په دې لوی شی له وړو راغستی وی کاږه خوله په سوک سمي نو زما مطلب دا دی چې موږ خو وروره 2.5 کاله په ښکاره تاریخ کې تورې ووهلې لوړ مو ووهو وینه مو تویې کړه کورونه مې وران شو جایدادونه مو سرکاري شو نتیجه به ماته ښایي نتیجه هغه یو وروره ټپه وکړه همه ټپه ده چې بې ننګي او چتراله او انګرېز ښه وایي که نه که موږ بې ننګه نه د انګرېز خو نیکه هم نه شو تللی عمرا خان بابا زموږ د پښتنو یو کار دی موږ سره نه بندوبسي نه سازو سامان الله اکبر ته دې وړاندې په بوټۍ کې راوړو غازي عمرا خان په اسمار حمله وکړه کابل خلکو باندې راغله چې کافر کارو دی خو د چترال په حکمران حمله وکړه هغه الله خدای څه بلا راوړې خو ماته خلاصوي دی خو د سوات په سره د سیدو بابا په نسو حمله وکړه ایوې منګورې ته جلا وطن کو دی خو شیرګړه مردان واغستو د اوسي نوابان چې د انګرېزانو دویم نوم په هغو زلزله راغله چې سټیټ لاړ اوس یې سټیټ چلک چې څه یو ځای نه دی پاخ کړی زړونه بابا زما نیکه زما هیرو څه په هر ځای کې لاس ونې منډې څه د پښتون هغه ذهن دی چې موږ یو شی نه کوو زه یې وړمه ونسئ بل زغم هسې په ایمان ووایه په کشمیر تاسو هغه په دې فیسبوک کې چلاوو چې تیرکوټ تیر اخیستی دی دا منم چې تیرو سټیټو فوجونه یې ورکړي د سوات زه په دې کشمیر ښار ته ورته وایم وروستی سر دی سرینګر ته په هغې کې په دې قبیلو کار کوم زه هم راځم ټیټوال چې د مظفرآباد نه ډېر لرې دی ستړی به شي چې هغې ته ورسېږي نو د دریاب تسې دریاب بهیږي کشنګنګا ورته د هغې په یوه غاړه سیکان هندوان ناستي په بله پاکستاني ناستي سړک دی هلته د سوات د سپه سالار فقیر نیب سالار صاحب قبر دی او د سوات د شهیدانو مقبره ده زه کله کله کوشم دوا وکړم نو هسې یو خبره کو انصاف غواړو زه چې انصاف غواړم هغې ته بغاوت وایي چې دا دونه میډالې ویشلی شي نشان حیدر ویشلی شي دا ویشلی شي دا ویشلی شي نیب سالار سپه سالار فقیر نیب سالار د چا ګنګړی ورکړو داسې ستاسو په بله ورځ یو سمیدار صاحب فوډ او نوم به رانهیر چې په دې شیشه باندې چا څه ورکړو نو نه زما دا ممبران هلته خوله واځوي نه دا سنیټران واځوي نه بل واځوي د اوښ په شا باندې سپو مات کړه نو شی دا دی بېرنګه خط راغی څه ګډېدلي به وغږېدلي به بیا به وغږېږو شی دا دی چې لاول د کور غل معلوم کړ چې غلو نه معلوم کړی خدای دپاره پردي قام ته پردي طاقت ته پتون مه وهئ
هم دا خپل دی په اوبو کېږدي. هسې په ایمان وایي پاټیان یې په خپل ځای. زه خو په پاټیانو ځم بالا سړی یم ورک کوچی بچی، نه مې خیل شته نه مې قبیله شته نه مې نسب کې دا خاوره مې مور هم ده او پلار مې هم ده. خو دې باچا خان ته پردو یوه پیره غدار وي، موږ ورته 80,000 پیرې وي. غدار شو، مولد شو، کافر شو، هندو شو، هره بلا شو. Everything was possible. خو په ایمان وایي یو مو راوړي وي چې غل و یا پکې اخلاقي کمزوري وه، دشمن وي، پرېوازه کړه. خطونه یې وګورئ، پیرنګۍ منت کوي چې غل کړې راشه دې صوبې ګورنر شه، خو زموږ نه کلر شه. هغه ته شین سترګې ته وځه، دا زموږ د ګورنرۍ جنګ نه دی، ته وځه موږ چې څوک ګورنر کړو. نو هغه باچا خان څه غوښته؟ تاسو ما ته وایئ چاله تکلیف ورکړی، عیب یې کړی، نقصان یې چاته رسولی، ستا دپاره 40 کاله جیل کې. دغه شانتې یو سړی په وزیرستان کې پیدا کېږي او اکبر سیګریټ مغول چیلنجکی پیر روخان نومې دی. پیرنګي ورته زموږ نه 4 کاله وروسته کافر ویلو، موږ ورته مخ کړو. اجنکی وایي که نه، وایي چې ډوډۍ خورم دادا کارېږي، چې ډوډۍ خورم دادا کارېږي او چې روپۍ شړنګ کې دادا چین د خندا شینه. څه به اول ما ته ځان پوښتن کې د پښتون ټولې کوالټیانې کوډ اپلای د پښتونولۍ چې څه دی ته به هغه پیدا کړې. خدای ګواه دی که تا سره دنیا یو سړی. ما په دې نیش نیمګړي کې 3 ملکونه بار وکاتو، لوی یونیورسټۍ مې وچلولې، دا لوی فلم دی. قسم مې دی چې څونه پترانه دي نوما دي. تا خو دلته زه د فشار وکړم که مېلمه راشي تا ورته نشم کوی، ځکه یا به دا مېلمه نجیب وایي یا به ورته بم یې کړي. کرپشن پیدا کوي. If character is lost, everything is lost. ما خو دا ګڼله که چترالیان په ژبه او کلتور زمانه هر څه جدا دي، په دې جغرافیه کې یو دي. نو که هلته د یو پیر مې د سر نه څوک څادر لرې کړي نو زه به په لول لاس در کوم چې څنګه یې وړم. زما په خاوره کې دا چل کوي. خو تاسو د برمه پرېوتې خلک کوي ځان مو خوشحاله وي بې ځایه. دغه پیرنیانې وایي او دغه کړي مړي وایي، وایي چې مې د تورو زلفو واړو، چې مې د تورو زلفو واړو او د چا به کار و چا به هسې غکونه. بس let me go. ښه وایي اول د باغ مالیاره زه ومه، اول د باغ مالیاره زه ومه، اوس د شپلونو خوا کې ټکي ټولومه. خوشحال بابا وایي چې نامرد فخر په نسب کوي، مرد نه مور لري نه پلار، مرد به غم د خپل هنر کوي، نه د زر نه د دینار.